أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا هرکلا نکحتم چتاسو نکاح کوي المؤمنات مؤمنانو زنانو سرا ثم بیا طلقتموهن تاسو طلاق ورکی اغویتا من قبل مخی اندا چه تمسوهن تاسو لاس لگولی وی اغویتا جماعت اشاره ده فما لکم بس نشتا تاسو دپارا علیهن پا اغوی باندی من عدت سعیدت تعتدونها چه تاسو تیروی اغا یعنی ذکر چه عدت خو دید پارا ده چه پتا او لگی چه دا زنانا حامل ده و کنه ده که حامل وینو عیدت حمل ده او که حامل نه وینو درې حیزونه به صبر کوي دا حکم مخکې تیر شوی دی نو چې تاسو اډو لاس نه لګولې نو معامله ختم شو سره د دې امتحان ضرورت نشته فمتعوهن بس فائدہ ور کوي دوی ته ان څه سامان ور کوي دوی ته وسرحوهن او رخصت کوي دوی صراحا پرخصتولو جمیلا خسته وسرا اضافي الزامونه بد رد خشړل کنزل وغیرہ دا په ملګوا بس تا نو خو وخت نه تیریږي او یا ته هر څه مجبوری چې تا جوړه شوی و نو هغه په خې طریقې سره عزتمند طریقې سره رخصت کا یا ایها النبی اے پیغمبر ان بشکمغا احللنا حلال کړی دی لکتا د پارا ازواجک ببیان دستا اللاتی اغزنانا آتیتا چې ورکړې دیتا اجورهن اجر د اغوی یعنی مہر د اغوی چې تا اغیتا مہر د اغوی ورکړې وی وما او هغه یعنی هغه خزه ملکت چې مالکان شوی دي چې مالک شوی دي یمینک لاسونه دستا یمینک لاس دستا واحد ده لاس دستا انستا غوین زیدام ستا ته حلال دي مما دهغنا افا الله چې درکړي دی الله تعالی الیکا پتا باندې ان تا ته بطور نعمت ان غنیمت چې الله تعالی درکړي دي وبنات عمک اولونا تر دستا وبنات اولونا عماتک د ترورستا پلار خور پلار رور او پلار خور وبنات اولونا خالک استاد ماما وبنات اولونا خالاتک استاد خالا ماسی د مور اغا خور ته ویل کی اللاتی اغزنانا هاجرنا چې هجرت کړي ده ما کا تاسرا ومراتن او اغزنانا مؤمنتن چې مؤمنه وي ان کچره وهبت اغا ابخي نفسها ځان خپل للنبي پیغمبر د پاره ان ما خپل ځان ته د پاره بخله ده ان کچره اراده اغا اوغړي النبي دا پیغمبر اندا چې یستنکحها چې نکاحو کې دې سره ان کوي وخت دا د خپل ځان په خپل حواله کې او ته دا غواړي چې ور سره نکاح وکي نو سیدا همدارنګ د ترلور د ترولور د مامالور د ماسیلور او هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه استا خالصتن دا حکم خالص ده یواز ده لکاتا د پارا من دون المؤمنین الا د نور مؤمنانو نا دغه نور مؤمنانو د پاره تعداد ده څلور هغه نه غنی زیاته ولې قد بتحقیق سرا علمنا منتبتدا ما ده خبره فرضنا چې فرض کړی دی مونږه علیهم پدوی باندې فی ازواجهم ددید بیبیان مبارکه وما او هغه ملکت چې مالکان شوی دي ایمانهم لا سند دوی لکیلا د پارا چنا یکون وی لکیلا یکونا د پارا چنوی علیک پتا باندې حرجن ستنګي تمه تنگسیا نه وي ستا ضرورت پوروي او ضرورت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت او بیا د دین په ټولو قانون باندې پویولو او بیا باغې کې د هر چا مزاج او د هر چا خپل صلاحیت د زنانه او موږ د پاره د هغه ډیر لوی لکه په ابتدا کې خدیجه رضی الله تعالی عنها نه وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ باندې لږ سوچو کې ابزون مشکل کې بوا او په اخر کې عائشه رضی الله تعالی عنها نه وي عموما په دغه دوه باندې زیات اعتراض ده
د معترضینو کنه نو کم د احادیثو ذخیره یا کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی اندرونی عمل د کورنۍ دا چې عائشه رضی الله تعالی عنها کمی طریقې سره مونږ ته خودل دا به چا خودو دا به کومه طریقې سره کړه همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آرام هم د کرنګ د دعوت د نور قبیلو سره د تعلق د غي قبیلونه د خپل ځان لپاره بچاو وغیرہ دا ټول حکمتونه دی الله تعالی کړی دی په دې کې او بیا عجیب خبره ده چې کم خلک اعتراض کوي او دې تنه ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم د ځواني عمر وو بالکل د نوجواني عمر وو هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اډو واده نو 25 سال پورې او په ټول مکی تاریخ په دې باندې گواه ده هر قسم اعتراض خلکو لګول دي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو هیڅ اخلاقی برائی اعتراض پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لګول اته چې ونه ثابت کېدونه هیڅ دا دومره سخت دشمنانو بدترینو دشمنانو دا الزام په چانه لګول شوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چانه لګول بیا د 25 کال بعد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به واده وکړو نو د 40 سال عمر زنانه سره وکړو خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر په هغه وخت 40 کال وو او بیا د 40 کال واده نه بعد 14 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید خدیجه رضی الله تعالی عنها سره تیر کړل هغه نه بعد بیا په اخر وخت کې د نور بیبيان هغه ټولي کونډې مشرانې سوا د عائشه رضی الله تعالی عنها نه بیا دی باندې موږ څنګه بزرګ کې دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د خپل خواهشات په بنیاد باندې دا کار کړی انده غوړه سره جواز نه جوړي کی تصور نشته د دې خبره بهرحال نو دا دي ستاسو لپاره علاوه د نور مؤمنانو نه وکان الله او د الله تعالی غفورن بخون کې رحیما مهربان ترجی تلریکا لریکا اخوایکا من هغا تشا اوچتی غواړي منهن د دې زنانونه د بیبيانونه ودوی او ته زې ورکا نږدې کا الیک خپل ځان سره من تشا او کما دي چې خوخوي ومن ابتغیتا او کوم چې تغواړي اره چې د خوخوا ممن د اغوینا عزلتا چې ته لری کې ډډې ته کې یو خاطه کې اغا فلا جناح علیکا نو دې کار بدوی ګناه پتا باندې لکه څنګه چې نور مؤمنانو ته حکم دی چې انصاف وکوي تا باندې به ګناه نه وي خود دې باوجود بخاری شریف کې حدیث ته د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته چې هغه فرمایي چې د کمی بیبي بچی نمبر وو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداوه چې مازدیګر په ټول بیبيانو باندې بو ګرځیدو بیل بیل کمرې وی دا غي ډاره کمرې ته لاړو او هغه بیبي ته راغلو چې کمه کړه بد هغه شپه خو چې کم ځای کې بد هغه ضرورت او هغه بیبي ته بنتلو نو رسول الله عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه پختنه هغه نه کوله اجازه به واغستونه هغه نه بعد او سودا رضی الله تعالی عنها چې هغه ډېر عمر تیر او په اخر عمر کې هغه خپل برخه د خپل حصہ د عائشه په حق کې معاف کړی و چې زما کم تا نمبر وی دا چونکه هغه مالک و د خپل نمبر نو دا نمبر د عائشه رضی الله تعالی عنها سره وی چونکه هغه د عمر نم کم ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه د لپاره سکون هم ډېر زیاتو نو دی وجه هغه خپل نمبر هغه د لپاره بخلو نو نبوی ګنا پتا باندې ذالک دا ادنا نږدې ده ان تقر دا چې یخشی اعینهن سترګې د دوی ولا يحزن او دوی غمجن نشي پریشان نشي خفه نشي ويرضين او دوی راضي وي بما پغه باندې اتهن چې ته ورکی دوی ته كلهن ټولتا والله ولا تعالی يعلم بهيږي ما پغه باندې في قلوبكم چې تاسو بزرونو کې دي وکان الله تعالی علیما کو حلیما او صبر کوونکې بردبار لا يحل حلال ندی لکتا د پارا النساء زنانا من بعد دین ورستو ولا او نه انداچی تبدل کی بهن پدی سرا ان دا وسنی موجودی زنانا سرا بدل مطلب دا نه چې بلې خځه سره نیو پرېګ دی او بل خځو کی من ازواج النور بیبیانی یعنی بلا بیبی د دې په بدل کې چې کنه دی کې و پرېګ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د طلاق اجازه هم نه و چې دی ته طلاق ورکړي ځکه چې مخکې دی راجم شوی وي او بیا الله تعالی بلاره ورته وخوري چې یا خو به تاسو ته دنیا در کومه ابا سکته رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح طلاق والی زه به تاسو ته دنیا لري رقمه او یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند تیروي او تاسو د لپاره په آخرت کې بدلی وي بیا نو هغه په اتفاق سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د تکلیفونو او د مشکلاتو نه ډکه زندگی خو خکړه چې موږ تاسو سره زندگی تیرو دنیا هم نه ده پکار نو الله ورته بدل ورکړي چې دینه بعد ودی ته طلاق نه ورکړي ځکه چې دی تاسو سره آخرت په بنیاد باندې ملګرتیا کړی ده او دې پر آخرت تاسو په زندگی کې چې دا د ټولو مسلمانانو میندې وي او دا په آخرت کې په همدې تعارف باندې راپاسي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا دا ډېر لوی درجه ده ډېر لوی درجه ده چې الله تعالی ورکی
نو ندی جائز چې د بدل کې پدې باندې بیبیان نورې ولو اعجبک اگر کا حیرانی کی